د جلال آباد کابل دویم لین سړک د استملاک ارزونه کیږي. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی سره د سارا جزایر په مشرۍ د یونفس موسسې استازو د جلال آباد کابل دویم لین سړک د استملاک ارزونې او په دې برخه کې د نړیوال بانک څخه د مالی مرستې جلب په موخه ولیدل. د کابل ښاروالۍ له لوري د قلعه زمان خان له 80 متره سړک څخه د کابل جلال آباد تر سړک پورې د نوي نښلونکي سړک د جوړولو چارې پیل شوې. د کندهار د سپین بولدک د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلینو د سپین بولدک له لارې د 48 کورنیو د راستنېدو خبر ورکړی دی. د خوست ښاروالۍ له بودیجې څخه د 4 میلیونه افغانیو په لګښت 2 پرمختیایي پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د دغه پروژو د پرانیستې په مراسمو کې د خوست مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانت د خوست ښاروال قاری بسم الله بلال هسې وستایلي او ویل چې د تیرو 3 کلونو په جریان کې د ښار بڼه بدله شوې او ګڼ پرمختیایي کارونه ترسره شوي دي. او د جلال آباد ښاروالۍ له لوري د زرغونتیا اونۍ په نوم د نیالګیو کینولو په سرلنی کمپاین پیل شو. د ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا د دغه کمپاین په ترڅ کې به زرګونه میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کینول شي. دوی وایي دغه نیالګي په 9 ګونو ناحیو کې کینول کیږي او لګښت د جلال آباد ښاروالۍ له خپلو داخلي عوایدو ورکوي.